د لویو بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده احساس خپرونه ده. احساس خپرونه هغه خپرونه ده چې په دغې خپرونې کې د غریبو بېوزلو خلکو کورونو ته ورځو او د هغو په ستونزو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو تر څو تاسو وکولی شئ چې همدغسې غریبو او بېوزلو خلکو سره خپلې مرستې وکړئ. نن هم یو غریب او بېوزلې کورنۍ ته راغلي تر څو د هغو ستونزې له تاسو سره شریک کړو تر څو دغه مرستې تاسو احساس خیري بنسټ ته راولېږئ او احساس خیري بنسټ یې همدغسې غریبو او بېوزلو خلکو ته ورسوئ. تاسو هم له موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پای پورې وګورئ. پلارجان په ژوند یې د مادیاتو د نه شتون سره سره د زړونو پاچا و، خو ظالم مرګي د پلارجان په مرګ د زړونو غریبانه پاچاهي ورړنګه کړله او د سیالانو د سیالۍ وویسته. د وخت نه 800 مغرورو څپېړو یې د مخ ښکلا له منځه یوړه او په ژوند کې په خپل ژوند پښیمانه کړلو. هغه چا رښتیا ویلی دي دا ژوند نندارتون دی، دلته خلک له خلکو سوځي، دلته د ورلګیت اړتیا نه لیدل کېږي. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د احساس خپرونه ده. درنو لیدونکو احساس خپرونه هغه خپرونه ده چې په دغه خپرونې کې د غریبو او بېوزلو خلکو کورونو ته ورځو او د هغو په ستونزو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو تر څو تاسو وکولی شئ چې همدغسې غریبو او بېوزلو خلکو سره خپلې همکارۍ وکړئ. نن هم دغسې غریبو او بېوزلو کورنۍ ته راغلي وو چې دغه غریب او بېوزلې کورنۍ خپل مشر د لاسه ورکړی دی. د خالا سره به خبرې وکړو چې خالا کومې ستونزې لري، هغه ستونزې به له تاسو سره شریکوو. خالا ستړې مه شي. خالا څنګه یې؟ ژوند مو څنګه تېرېږي؟ خو یو ژوند هم دغسې ژوند هم تېرېږي چې خپله کونډه یم، ننګور مې هم کونډه ده، یتیمانان هم راته پاتې دي، نه سړی لرم، نه مې زوی شته، نه هېڅوک هم زه نه لرم. غیر له خدای نه بل څه شی زه نه لرم. دغه د خدای هیله مې نیولې ده، بیا مې د دوی نیولې، دوی را سره کومک وکړه، کور یې آباد، خدای پاک دې آباده لري. یتیمانان راته پاتې دي، خپله ګرځېدی نه شم، مره شکر نیولی یم چې ګرځمه، پښې مې نیولي دي، خوله مې بندېږي، بیخي خبرې نه شم کولی. او دوی راته زاړي، زه ورته ټپې ټپې ګورم، څنګه وکړم، مجبوره یم. خاله ترورې څومره وخت کېږي چې ستا خپل خاوند وفات شوی دی؟ د ما یاره 6 کاله به کېږي. 6 کاله کېږي چې ستا خاوند وفات شوی دی. څو بچیان مو ستا؟ د ما د یو لور یو زوی و. د ما سړی و، کونډ سړی ما کړی و، کونډ سړی و، سپین ږیری سړی و، هغسې شمال و، ګزنډ و، هغه مړ شه، یو زوی یو لور راته پاتې شو. هغه مې د خلکو په مزدوري باندې ما غټ کړي. اوس پوه شې، او دغه مې ننګور ده،
کونډه راته پاتې ده، ځوان جهان زوی مې مړ شو، واړه واړه یتیمانان راته پاتې دي. ترورې زوی دې په څه کې مړ شو؟ زوی مې د 3 منزل نه ګلکاري یې کوله، مزدوري یې کوله، چې وولېده مړی یې راته راوړه. ښه زوی دې همدغسې مزدورۍ پسې تللی و؟ مزدوري پسې تللی و، خوازي یې نه ولیدلی. خوازي نه یې چې هغه سیمټونه سي جګري، هغه نه ولیدلی ده، هغه نه ولیدلی ده. ځای په ځای یې راته مړی یې راوسته. یو ساده ژوندی نه و. او 3 کاله کېږي کونډه یې د خلک دې خراب، زوی مې نشته، زوی مې مړ ده، د خدای هیله مې نیولې ده. دا څو ورځې نه ورتلې وم، ګرځېدلم وم، کلا کې ګرځېدلې یم، نه شم ګرځېدلی، مجبوره وم، مجبوري نه ګرځم. اوس یې تاسې را سره کومک وکړم، مولوي صاحب راته ویلې چې خورې ورې مور یې نوره ونه ګرځې، خدای کومک کوي، موږ به در سره وکړو، نوره ونه وځي، نوره نه یم وتلې. خدای پاک دې آباده لري. ترورې دا کور مو خپل دی که نه په کرایه مو نیولی؟ دا کور مې نه په کرایه نیولی، نه مې خپل ده، دا د بل سړي کور ده، د دغو شیشو له خطره یې اچولي یم. هغه ورځ یې سړی راغی، چښتن یې راغی، وایي دا جیب مې خرڅوم، وایي ته ترې ووځه. اوس مجبوره یم چې به دغه خواته مخامخ کوم کور بل پیدا کړم، یا که یو خرڅ نه شم بیا پرته یم پکې. دا کور د بل چا دی؟ نه د شیشو دپاره تاسو کې نه وي چې د شیشې ساتئ؟ کرایه رانه نه اخلي، سامان ورکېږي، خواته دروازې خلکو ویوړلې یې پکې اچولي. ما شپې خوب نشته، تمامه شپه د چا خبره نه، ګرده ګرځم لکه لیونۍ غوندې، چې بس دې دا خلکو غله راباندې چپه نه شي. نور څوک نشته چې ما سره سملي، پاس اسمان د لاندې ځمکه ده. لکه یک قرآن شریفونه مې ایښي دي چې ننګور مې وایي او ماسیان مې وایي. په خدای مې ځان سپارلی، په مغو مې ځان سپارلی. ترورې تا ویل چې زه خپله باندې مریضه یم، نو په خپلې تداوي کړې ده که نه؟ بیخي تداوي مې هم نه ده کړې، پیسې نشته چې زه ځان ته دوا واخلم. ګولۍ هم راته څوک چا نه ده راکړې چې کلا کې وګرځم، یا خورې کومه ګولۍ در سره نه وي ما ته یې راکړي چې پښې مې درد کوي، یا مې زړه درد کوي، یا مې لاس درد کوي، یا مې پښه درد کوي، یا پرستامول راکړي، یا کوم دانه د مرض شکر ګولۍ ورسره وي. ما خاله دا واخله ویې خوره، دغه راته کلا کې که څوک راکړي ویې خورم، که نه یوه روپۍ را سره نشته چې زه د ځان غور کړم، زه ځان ته دوا واخلم. ترورې دا چې کله مې وچېږي، پښې مې کار خوشې کړی ده، 2 قدمه ګرځېدی نه شم، جای په جای مې پښې جام پاتې کېږي، نور مې زړه ستړی شي، جای په جای ناسته یم. ترورې دا چې کله ته مریضه شي نو څوک درته دوا هم در نه کړي، نو بیا څه کوې؟ خدای باندې مې ځان سپارلی، نه یې لرم، له کومه یې کوم چې مړه شولم، اجل به مې راغلی. پاس اسمان د لاندې ځمکه ده. ترورې نور خپل خپلوان نه لرې؟ هېڅوک مې خپلوان نشته، یوه مور مې ژوندۍ ده، یو ورور مې ده، بس خلاص. او ورور دې چېرته دی؟ همدلته دی؟ لغمان کې دي. لغمان کې؟ لغمان کې دي. زه خو دلته چې راغلم، زوی مې زه راوستم د کار له خاطره چې مور یې دلته کار نه کېږي، زه زما کابل کې کار کوم. کور یې راوسته دلته، خبره نه ومه چې 4 منزل نه ولیده، خوازه ده که میراثي ده، خوازې نه ولیده، په خیه سوله لاندې خطا جای په جای. دغه یتیمانان دي چې زه یې ساتم، نور څوک نه لرم. ترورې او ورور دې راسره کومک کوي که نه؟ چې شي کومک به راسره وکړي. هغه وایي زه د جیب پټی لرم، پوله لرم، تا سره چې کومک وکړم، خدای ته یې صبر وکړم. وایي کوم شی نیم شی راته راوړي، که نه خلاص. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو د ترور خبرې واورېدلې، ترور ته یو بل چا کور ورکړی دی د دې لپاره چې ترور به د دې هغه شیشې ساتي. نو ترور چې دا ټوله شپه ګرځي چې څو دغه پردې شیشې وساتي او دې ماشومانو ته یو اتاق برابر کړي. نو هغه هم څو ورځې مخکې وایي هغه د کور خاوند راغلی دی، ترور ته ویلی دي چې تاسو ځان ته کوم بل کور ولټوئ ځکه چې دغه کور زه خرڅومه. نو زموږ ترور چې دا خپله مور وګڼئ، دا خپله خور وګڼئ او دا
څه نه لري، د دې ماشومانو پلار مړ دی، د دې سره یو څه مرستې وکړئ تر څو دیو د خپل ژوند مخکې یوسي. نو د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه د یوې لنډې دمې په لور پس له دمې له موږ سره پاتې شئ. هلال تلویزیون مه هېروئ. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو د ترور خبرې واورېدلې چې ترور ډېرې زیاتې ستونزې لري. دا ظاهره خبره ده چې موږ او تاسو هم په کور کې ماشومان لرو چې ماشومان د خپل مور او پلار څخه ډېرې غټې هیلې او ارزوګانې لري. نو ترورې دا ماشومان تاسو نه چې څه غوښتنه کوي نو تاسو ورته په بدل کې څه وایي؟ زویه چې موږ نه غواړي نه شته ده، نه بوټ لري، نه چپلکه لري، نه کورتۍ لري، نه کالي لري. دغه د زمی راپسې راغی، نه لرګي لرم، نه بخارۍ لرم، نه ښه لرم. دغه ماشیان مې ګرځي پلاستیکونه ټولوي راوړي یې کومه مړۍ ډوډۍ ورته پخوم مخکې ورته ږدم. هېڅ شی نه لرم، زه پیسې نه لرم چې زه دی ته واخلم. دی راته ژاړي چې ادې بوټان مې نشته، ادې چپلکې مې نشته، ادې کورتۍ مې نشته. زه هم زویه زه خدای سته پیدا به شي درته، پیدا به یې کړو درته. نو دوی د لاسه یې کړو، دوی موږ ته ژاړي چې به ورته واخلم، نه چې پیسې راسه نه وي په چې به یې واخلم. ماشومان دې غواړي یې رانه که نه. دغه د زمی راغی یخ راپسې راغی، کور کې مې هېڅ شی هم نشته. دغه د ټولې وینې یو زړه سترنجۍ مې کور کې پرته ده. نه لرم، نه فرش لرم، نه قالي نه لرم، نه ښه لرم، نه بد لرم، هېڅ یې نه لرم. که چا پله چې را کړي دي پلاستیکونه مې ګنډلي دي او ورکړي مې دي. نه یې لرم، داسې نه فرش لرم، نه داسې ښه لرم، نه داسې پیسې لرم چې زه یې پرې واخلم. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو خاله ډېرې زیاتې ستونزې لري. خاله نه دغه ماشومان د بوټونو، د جامو، د کالو هر څه غوښتنه کوي چې مور یا نیبه یې موږ ته دغه واخله، خو خاله د ترور د دغې وس نه لري چې دغه واخلي. راځئ چې دغسې غریبو او بېوزلو خلکو سره موږ او تاسو یو څه مرستې وکړو تر څو دغه 2 ورځې ژوند دی دغه زموږ هم یو څه ثواب وشي او د دوی هم یو څه 2 ورځې ژوند دی په خوشحالۍ سره یې تېر کړي. دا چې موږ دیو ته دغه خوشحالي نشو ورکولی چې دیو پلار مړ دی، خو بیا هم په موږ او تاسو باندې دیو فرض، دیو حق لري موږ باندې فرض دی چې دیو ته دغه چپړې واخلو، دیو ته کالي واخلو تر څو زموږ نه خدای پاک راضي شي. نو زموږ ترور په ډېر زیات مشکل کې ده، نو موږ او تاسو باید د دې سره مرستې وکړو. ترورې تاسو د کور څو غړي وئ ټول؟ موږ ټول د کور کورنۍ کورنۍ څو غړي وئ؟ موږ کورنۍ ټوله 5 نفره وو، مړه شو. اوس 3 هلکانې دي، 2 جنوکۍ دي. د کور سرپرست مو څوک دی؟ هېڅوک هم نشته، خدای ده. دغه زه یم که نه. د کور سرپرست هم ته یې؟ زه یم. ما ته پاتې دي که نه. نو څنګه کوم؟ سړی خو نه لرم، زوی خو نه لرم، کوم ورور نه لرم، کوم خواخوږی مې نشته. په خدای مې ځان سپارلم، دغه اول خدای ده بیا زه یم. ترورې دا خو ډېره زیاته ګرانه ده دې ماشومانو ته دغه ډوډۍ تیارول. نو دغه ډوډۍ څنګه کېږي؟ ډوډۍ سره ډوډۍ نه ورچې کولو پیدا شي ورکوم یې ورته، که نه یې ژاړي ته بېګا پورې راته. زما همسایه نه کوم یو نه یې وغواړم ورته یم خیر دی ما ماسیانو ته یو مړۍ ډوډۍ ورکوي چې بیا مې جوړه یم خپله ځمه کلا کې ورته ګرځم، کلا کې ورته ټولوم راوړم یې. نه زوړ راکړي څوک، یا چای راکړي، یا بوره راکړي، یا کوم بوټ راکړي ورته راوړم یې ورته مخکې ورته اچوم. نو څنګه چل کوو؟ درنو لیدونکو ډېره زیاته ګرانه ده. نو په دې وجود باندې دا ترور لاړه شي او د نورو خلکو نه د خپلو نوسو دپاره یوه مړۍ ډوډۍ غواړي. او موږ او تاسو که چېرته لږ دا خپل دسترخوانونه راکم کړو نو د دې ماشومانو د میاشتو کار کوي، ځکه چې موږ او تاسو ډېر غاړ دسترخوانونه خواره کړي. که چېرته یوه ورځ 2 ورځې موږ د خپل دسترخوانونه راکم کوو تر څو دوی ماشومانو ته دغه پیسې راوړو نو د دې د میاشتو کار کوي. راځئ چې موږ او تاسو د دې سره یو څه مرستې وکړو تر څو زموږ نه خدای پاک راضي شي. ترورې دا ماشومان تاسو نه څه غواړي، څه غوښتنې درنه کوي؟ ځکه چې
زیاتره ماشومان د خپل مور او پلار نه ډېر زیاتې غوښتنې کوي دا چې تاسو خپل خاوند هم د لاسه ورکړی دی نو دا ماشومان ستاسو نه څه غوښتنې کوي او په بدل کې ورته تاسو څه وایي چې تاسو اوس پیسې هم نه لرئ ځکه چې تاسو خاوند د لاسه ورکړی دی زما ماشومان هر شی غواړي کالي غواړي چابلقې غواړي هر شی رانه غواړي که مریض شي دوایي رانه غواړي زه وایم خدای ته صبر کوي نو سړی مې نشته سړی مې مړ ته خدای لیمره ده نو څنګه وکړو خدای ته ورته ناست یم ورته وایم چې پلار دې مړ ده لږ صبر وکړئ خدای مهربان ده خدای به تاسو ته ورسوي دغه هیله مې چې به ووایم او دغه زوی مې هغه بله ورځ چابلق مې شکېدلی ده غریب لاړه کباړ تمام ورځ کباړ ټولوي کباړ یې خرڅه کړه ځان ته بیا چابلق یې واخیسته د خدای چې به ورته وایي صبر کوي خدای ته صبر کوي د مولوي کور آباد دي دغه بله پیرابر زوی ته مې یو کورتۍ واخیستله بله چې مې لغمان کې ده دغه مولوي مونږ ته دغه راځي مونږ پوښتنه کوي کومک کوي تاسو کومک کوي دا مولوي کومک کوي کور م آباد وي ماشومان یې چابلق رانه غواړي کالي رانه غواړي کورتي رانه غواړي هر شی رانه غواړي خو ماشومان دا په څه پوهېږي چې پلار شته که نشته خو مور نه خو زیات هر شی چې غواړي مور نه غواړي زه بیا ما زړه ډکېږي ژاړم خدای نو تاسو تا باندې څه شی وکړم زه درته کالي م اخلم چابلق یې م اخلم هر شی درته اخلم د لاسه راکوم نو څه به وایم بیا غریبان غلی کېږي چوپ کېږي همداسې ناست یم د دولت او د ملي سوداګرو نه مې هیلې څه دي دغه مې هیلې دي چې موږ سره کومک کړي د خدای کومک کړي د دې کومک کړي موږ سره کومک کړي یتیمانان دي هر شی رانه غواړي زه ځوانه ښځه یم زه کوم خوا ووځم کوم شی به وکړمه زه خو کور نه وتلی یم نشم دغه خواښې مې د مریض ده که غریبه یو شی نیم شی راوړي خوله کې اچوي خو بیا هم څوک داسې شی خو نه راکوي نو کالي یا نوي کالي یا نوي چابلق وي زه زاړه ماړه راوړي ورته تن کې اچوم چې ښه بد شي یا واده شي یا اختر شي ادې موږ ته کالي وزه کالي به کومه کوم ته تاسو واخلم نشته پیسې نشته صبر وکړئ خدای ته نو همدغسې ورته ناست یم د لاسه راکوم څه به وایم درنو لیدونکو ډېره زیاته سخته ده نو هغه ښځه چې خاوند هم نه لري او بچي ورته بار غوښتنه کوي او هغه یو زوی هم نه دی 3 بچي دي او 2 لورګانې دي نو که یو بچی یا یو زوی وي خو بیا هم ورسره څه شوي وي دا چې هر زوی د خپلې مور نه دا غوښتنې کوي چې ما ته چپړې واخله ما ته کالي واخله ډېره زیاته سخته ده نو راځئ چې داسې غریبو او بېوزلو خلکو سره موږ او تاسو یو څه مرستې وکړو تر څو د دغې مور او د دغې ماشومانو دغه هیلې او ارزوګانې خو نه پوره کېږي خو دیو چې څه ته ضرورت لري تر څو دغه ورته موږ واخلو او زموږ نه خدای پاک راضي شي نو ترورې د احساس خیري بنسټ یو څه مرستې تاسو سره کړي دي لاړ به شو هغه به تاسو ته راوړو ژوندی اوسې خیر اوسې چا که موږ سره کومک کړی خدای هغه هم خوشحاله کړي ژوندی لري په ایمان خوشحاله شي په زندګي خوشحاله شي تاسو سره که موږ سره کومک هغې سره خدای کومک وکړي دغه دعا ورته کوو نو خدای هغې سره ښه وکړي په ایمان دې خوشحاله کړي په دنیا دې خدای ورته خوشحاله کړي تاسو سره ټول دوستانو سره دغه دعا ورته کوو د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا یتیمانان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته تاسو د یتیم په سر باندې هسې لاس داسې راکش کو نو د دې د لاس لاندې چې څومره یختاني هغومره ګناهونه معاف کېږي او ثواب یې زیاتېږي راځئ چې دغسې یتیمانانو په سر باندې موږ لاسونه راکش کړو او د دې چپلې یا کوم څه چې په کار وي هغه ورته موږ واخلو نو درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ما عادل جانان تاسو ته وړاندې کړله تر بیا چې یوله خپرونې کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارم تر بیا ښه وخت ښې شېبې الله مو مل شي